شیرآقا نوروزی جوانی که چندین سال در کشور ایران در رشته والیبال تمرین کرده و در بخش مربیگری نیز اسناد بین المللی به دست آورده است، به تازگی اکادمی والیبال را در شهر غزنی افتتاح کرده است. تقریبا 8 کال ما د ډیرو مربیانو تر لاس لاندې تمرین کړی دی. هغه مربیان چې دوی به مدارک بین المللي لرل، نو تقریبا 8 کال ما دوی تر لاس لاندې تمرین کړی دی او همداسې مې د ایران په کشور کې په لیگ داسته 1 و 2 کې مې لوبې کړې دي او له هغه بعد مې تقریبا درس د تئوری ویلی دی او له هغه بعد مې مدارک د مربیگری بین المللي ترلاسه کړی دی. وی میگوید که تلاش میکند جوانان را تشویق کرده تا در سطح کشور در رشته والیبال حضور یافته و در عرصه ورزش افتخارات کسب کنند. انشاءالله زه 100% په دې کې باور یم، ځکه موږ نن لوبه لرو د غزني له شاګردانو څخه کوم شاګردان چې موږ په ګیلان ولسوالۍ کې روزلي ول، د همدا شاګردان نن راغلي چې د لوبه یو دوستانه لوبه د غزني له شاګردانو سره موږ تر چتر لاندې دوی لوبه کوي. نو زه په دې کې ډېر باور یم، په همدې خاطر چې په ګیلان ولسوالۍ کې تقریبا 6 میاشتې د موږ شاګردانو تمرین کړی دی، خو الحمدلله د هغه ګیلان ولسوالۍ څخه 15 نفره په ملي ټیم د استعداد یابي لپاره انتخاب شوي دي او قبول شوي دي. نو انشاءالله الرحمن زه په دې باندې 100% باور یم چې موږ د همدې اکادمی لوبغاړي به یو وخت په ملي ټیم کې لوبیږي. اگر ما در گذشته بگوییم در طول اینقدر وقت زیاد مربی آمدن اما معیاری نبود، اما این اکادمی ما با صراحت گفته میتونیم و مطمئنم هستیم که اکادمی هست که از هر لحاظ، از لحاظ تکتیک، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تربیه، از لحاظ اخلاق بگوییم، از نگاه معنوی، هر چیز بگوییم کامل است انشاءالله و اعتماد کامل داره و مردم ولایت غزنی که بتونن استفاده خوب کنن و افتخار بزرگ است. مسئولان امریت المپیک غزنی از افتتاح این اکادمی ابراز خرسندی کرده و آن را گام مهم در راستای رشد و توسعه ورزش در این ولایت عنوان می‌کنند. ایجاد همچو اکادمیا زیاد تب و تلاش می‌کنند تا جوانان همه به ورزش رو بیارن و رشد کنند. باز هم به نمایندگی از امریت ورزشی ولایت غزنی ما به خاطر همکاری های لازمی که مسئولیتش در قبال ما باشه ما همیشه همکار خواهیم بود. ورزش په اصل کې د ځوانانو لپاره د هغوی د صحت لپاره او د هغوی د پری ټایم لپاره چې مقصد له نورو افاتو څخه یا له نورو عبث کارونو څخه راګرځېدلي وي، نو دا ډېره ګټمنه او ډېر مفیده ده. باید ټول ځوانان له دغو ورزشونو څخه که هغه د والیبال وي، که فوټبال وي، که بل ورزش وي، نو له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او دوی خپل ځانونه په یو داسې دغه اکادمی کې داخل کړي چې هغه د دوی آینده ور برابر. با آمدن امارت اسلامی و تأمین امنیت در کشور برای ورزش نیز تاثیر مثبت داشته و جوانان اکنون اوقات فراغتشان را بیشتر به ورزش اختصاص می‌دهند.